د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په مختلفو سیمو باندې بریدونه ترسره شوي دي. د پاکستانیانو د خوست ولایت د ببرک تاڼه کې الحمدلله د انځر په سر کې الحمدلله فوجیان ژوندي نیول شوي دي. الله اکبر ما ته زمن ساکن الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشاءالله ماشاءالله. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د رد ظلم عملیاتو د وروستیو جزئیاتو سره ستاسې په درانه چوپړ کې نن یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په مختلفو سیمو باندې بریدونه ترسره شوي دي. وروستي خبرونه بیا دا دي چې افغان امنیتي ځواکونو نن له غرمې مخکې تقریبا 11 بجې د ډرون څخه په استفادې باندې د کوټې قل اردو په نښه کړې ده او دغلته نظامي تجهیزات له منځه وړي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا دا برید د پاکستان د تېرې شپې د تېري په مقابل کې ترسره شوی چې دوی کوښښ وکړ چې د پکتیا او خوست ولایت بمبار کړي. د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې د دې وزارت لیزري قواو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لیزري عملیات ترسره کړي دي چې دغه عملیات ډېر د لاسته راوړنو نه ډک بلل شوي دي او ویل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې 32 پاکستاني عسکر وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي او ډېری پوستې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته غورځېدلي دي. په دغه لیزري عملیاتو کې د 203 منصوري قلو اردو او همداشان 201 خالد بن ولید قلو اردو او 215 البدر قلو اردو لیزري ټیمونه پکې شامل وو چې دوی په ګډه باندې په هماهنګۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې عملیات ترسره کړي دي. بلخوا بیا د خوست ولایت ویان مستغفر ګربز وایي چې په دغه ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې د پاکستان یوه بې پیلوټه الوتکه په نښه کړې ده او هغه یې راغورځولې ده او همداشان د همدې ولسوالۍ په پټي سیمه کې لا هم درنه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه له درنو وسلو څخه استفاده کوي تر څو پورې دغلته د ډیورنډ په کرښه باندې پراته پاکستاني ملیشه له پښو وغورځوي. په پکتیا ولایت تروي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني رژیم پر وړاندې د کټوي په سیمه کې عملیات پیل شوي دي چې دغلته د کټوي ګیټ هغه پوسته چې دغلته موجوده د پاکستاني پوځ هغه له منځه وړل شوې ده او تجهیزات یې افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس باندې ورغلي دي. همداشان د دې ولایت په تور کنډو کې د غونډۍ په پوسته باندې هم بریدونه شروع شوي دي چې دغه بریدونه بیا تر ډیره پورې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د موافقت څخه ډک بلل شوي دي. په تورخم کې بیا د پاکستان کمیسارۍ په نښه شوې ده او دغه کمیسارۍ په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده او همداشان دغلته موجودې پوستې ټولې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. او دا خبیث مرتد فوج د هلاکت شپې را رسېدلې دي. انشاءالله دغه د مجاهدین الحمدلله په ډېر لوړ مورال او په کلک عزم سره جنګېږي. خدای پاک د دوی نصرت نصیب. په پکتیا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ کې د فرضي کرښې په اوږدو کې عملیات ترسره شوي دي چې دغه عملیات تېره شپه شروع شوي او لا تر اوسه پورې ادامه لري. د ډنډې پټان ولسوالۍ امنیتي منصوبین بیا وایي چې تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې د انځریکي پوسته چې د پاکستان د پوځي رژیم مهمه پوسته په دغه سیمه کې دغه په نښه شوې ده او ټول تجهیزات یې افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس باندې ورغلي دي. همداشان په خوست ولایت کې د علیشیر ولسوالۍ د ځاځي میدان ولسوالۍ په دغه ولسوالیو کې هم د تېرې شپې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه بریدونه ترسره کوي د پاکستاني پوځي
پوځي رژیم پر وړاندې او تر اوسه پورې داسې راپورونه راځي چې ډیری پوستې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ډیورنډ کرښې اخواته بیا افغان امنیتي ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې په بنو کې یو ځل بیا افغان امنیتي ځواکونو د ډرون عملیات ترسره کړي دي چې ډیری پوځي او نظامي ځایونه پکې په نښه شوي دي او همداشان د پاکستاني طالبانو هم په دغه سیمه باندې خپل بریدونه پیل کړي دي او پاکستاني پوځیان ډېر وخته کړي دي. همداشان د ډیورنډ کرښې اغاړې د مرګلا، لاهور، جمرود او په نورو بېلابېلو سیمو کې پراخ پوځي عملیات د پاکستاني طالبانو لوري او افغان امنیتي ځواکونو لوري ترسره شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو په ډیره کې د بې پیلوټه الوتکې له بمباریو څخه کار اخیستلی دی او پاکستان د دغه بمباریو په مخنیوي کې تر اوسه پورې پاتې راغلی دی. ډیری رسنۍ دا وایي چې پاکستان د پوځي لحاظه او د پوځي تجهیزاتو له لحاظه ډیر پیاوړی دی، خو تر اوسه پورې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. همداشان افغان امنیتي ځواکونو تیره ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د ډرون بریدونه ترسره کړي چې دغلته د میرانشاه لوی بیز د پاکستاني ځواکونو له منځه وړل شوی دی او ډېر زیات تلفات دوی ته ور اوښتي دي. همداشان د وام کمپ دی چې د وام کمپ په بشپړ ډول باندې نړېدلی دی او دغه کمپ د افغان امنیتي ځواکونو د ډرون د برید ښکار شوی دی. همداشان د دفاع وزارت بیا وایي چې د تېرې شپې راهیسې تر اوسه پورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پکتیا، خوست او ننګرهار کې د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې باندې ډیر پراخ عملیات پیل شوي دي او دغلته شته پاکستاني پوځیان یا وژل شوي دي او یا د افغان امنیتي ځواکونو لاسته غورځېدلي دي. د پکتیا ولایت د تروی ولسوالۍ اړوند د فرضي کرښې په اوږدو کې سهار وخته د افغان امنیتي ځواکونو له لوري برید پیل شوی دی او دا برید لا هم جریان لري او تر اوسه پورې ادامه لري. تر اوسه پورې د پیښې دقیق تلفات لا معلوم نه دي او کوښښ کیږي چې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک شو، خو لا هم جګړه روانه ده، د احتمالي تلفاتو شمیره شاید زیاته وي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم همدغه ورته پیښې روانې دي او همداشان په لنډي کوتل کې د پاکستاني پوځ یو کمپ چې یو ډیر لوی کمپ و دا د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي برید ښکار ګرځېدلی دی او دغلته شته پاکستاني پوځیان ډېر له منځه تللي دي. ویل کېږي چې په دغه کیمپ کې تقریبا 19 پاکستاني عسکر وژل شوي دي او د ټپیانو تعداد لا تر اوسه معلوم نه دی ځکه په دغه کیمپ باندې هوایي بریدونه ترسره شوي دي او د ډرون عملیات ترسره شوي دي چې جزئیات یې لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. موږ کوښښ کوو چې د رد ظلم عملیاتو د جریان هغه وروستي معلومات له تاسو سره شریکو، تاسې هم د دې معلوماتو لپاره یاد درسره وڅارئ.